د بخښنې نړیوالې ټولنې پر خپل ایکس لیکلي چې اسلام آباد باید له نړیوالو بشري حقونو سره سم د کډوالو د ایستلو په پروګرام کې اصلاحات رامنځته کړي. د بخښنې نړیوالې ټولنې چارواکي وایي چې پاکستان د ناقانونه بهرنیانو د بیرته ستنولو پروګرام د دویم پړاو له پیلېدو سره له 8 لکه څخه د ډیرو د ای سی سی یا افغان سیټیزن کارت لرونکو افغان کډوالو ژوند له ستونزو سره مخ کوي او دوی په افغانستان کې له خطر سره هم مخ کوي. دغې ټولنې د اپریل پر 9 پر خپل ایکس په خپرې کړې خبرپاڼه کې ډیره کړې چې دغه کسان داسې یو هیواد ته استول کیږي چیرته چې د جنسیت پر بنسټ ځورونې، ناقانونه اعدامونه، خپلسري نیونې، ربړونې او د خپلو مخالفانو د جبري ورکېدو په اړه ګواښونه موجود دي. د بخښنې نړیوالې ټولنې د پاکستان له واکمنۍ څخه غوښتي چې سملاسي د افغان کډوالو ایستل ودروي او داسې تګلاره غوره کړي چې د نړیوالو بشري حقونو له مسؤلیتونو سره سم وي. دې ټولنې له دې مخکې د اپریل پر 4 له پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو پر ضد د ضرب الاجل بیرته راګرځولو په نوم کمپاین هم پیل کړی. په همدې حال کې د کډوالۍ نړیوالې ټولنې IOM چارواکو ویلي چې په تیرو 2 ورځو کې 8025 د ای سی سی کارت لرونکي او بې اسناده افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته اړول شوي دي. د پاکستان واکمنۍ په رسمي ډول تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د روان کال په جنوري میاشت کې یې ویلي وو چې د مارچ تر 11 دی د ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال او هغه چې اسناد نه لري پاکستان پریږدي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې پاکستان کې میشت دي د روان وضعیت په اړه اندېښمن دي.